موږ ته د عملونو د ښودلې دپاره الله رب العالمین خپل خوږ نبي رالیږلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. واضح آیتونه دي، قرآن ته ټول ډک دی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ښکلې نمونه دغه ده، تابعداري به د دې نبي کوي. نو چې حدیث یې نه نو تابعداري څنګه کوي؟ چې ته حدیث نشته دی بیا د نبي تابعداري څنګه کوو؟ قرآن کې خو د نبي اعمال نشته او په حدیث کې دی. قرآن وایي دا نمونه ده، نو دا نمونه به موږ کوم ځای کې لټو؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دي کنه، دغه نمونه ده کنه. دغه رنګ الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای ایمان والو که ایمان درکې د الله خبره ومنئ، د الله خبره خو دا قرآن دی. بیا ورپسې د رسول خبره ومنئ، د رسول خبره چېرته لاړه؟ ته خو حدیث نشته او خو د قرآن کې نشته د رسول خبرې، دا خو د الله کلام دی. دی باره کې خو که چا ویل دا د مخلوق کلام دی، مخلوق ولو که پیغمبر ولی نه او کافر شو، واضح ښکاره. نو د رسول خبرې چېرته لاړې چې دا قرآن مونږ ته د رسول خبره ومنئ؟ خو د رسول خبرې په احادیثو کې دي که نه چې هغه ته نه منې؟ دا اصل کې ته قرآن نه منې، ځکه دا قرآن ته وایي من یطع الرسول فقد اطاع الله، چې د رسول دی ومنله نو هله به د الله منې. یعنې چې د رسول حدیث دا تا ومنو هله په دې قرآن عمل کولی شي، چې هغه ورسره ملګری نه کړي په دې قرآن باندې ته عمل نشي کولی. او د دې ګڼ مثالونه مخکې مونږ تاسو ته بیان کړي دي. او دا قرآن دی احکامو نه ډک دی. دا احکام څومره چې په قرآن کې دي په دې عمل نشي کېدی بغیر د حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه چې اول عمل بیا هغې کړی او بیا هغه عمل صحابو زده کړی دی او نبي علیه السلام پې یو معاشره جوړه کړې ده. که ته وایې چې نه دا قرآن راغلی خو نبي پې عمل نه دی کړی، بیا هم کافر یې. دا خو د کفر خبره ده چې نبي پې عمل نه دی کړی. او که ته وایې چې نه نه کړی خو هغه عمل نشته ختم شو، بیا هم کافر یې، ځکه دین ختم شو. د نبي عمل خو دین دی او ته دین ختم شو، حدیث ختم شو، نشته، بیا هم کافر شو. په دواړو خبرو کې کافر یې. او دا خبره که په تا ښه لګي که بده لګي دا کفر دی. د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت او حدیث او سنتو نه انکار دا کفر دی، که دا په تا ښه لګي او که بده لګي دا خبره. که ته وایې چې رسول پې عمل کړی په قرآن، کړی چېرته دی؟ او په حدیث کې دی. او که ته وایې چې حدیث ضایع شو نو معنا دا ده د رسول عمل خو دین دی، نو دین ضایع شو، نو چې دین ضایع شو په دې خو ته کافر شوې. او یا به ته وایې چې نه دی کړی، چې نه دی کړی، بیا هم کافر یې، ځکه قرآن باندې څنګه نبي عمل نه دی کړی. په دواړو حالاتو کې انسان د ایمان نه وځي. دا وړه خبره نه ده چې دا وړه خبره ده.